څنګه تاسو ته پته چې آوټ لوفر خپل خاوند ویشتي ده. السلام علیکم. د پښتو مشهوره ټیک ټاکره چې نوم یې آوټ لوفر ده خپل خاوند صادق 3 ډزه ویشتې ده او په موقع باندې مړه شوې ده. اوس پته نه لګي چې په منځ کې څه قصه وه، خو تاسو په دې CCTV ویډیو کې کتلی شئ چې هغه د موټر د شاته ولاړه ده او ورسره څه نور کسان هم دي. په دې دوران کې د هغه خاوند په منډه باندې راشي، په لاس کې ورسره تماچه وي او دا بیا 3 ډزه ولي او ځان هم بیا په سر باندې ولي. ټول کال خپله ورکړه دا صادق خوني ده. د آوټ لوفرې 2 بچي دي. دا د هغې نه پاتې شو. زموږ د پښتنې معاشره ډېره غلط سایډ ته روانه ده، خاص کر کله نه چې ټیک ټاک شروع شوي دي نو زموږ ډېر خویندې او زموږ ډېر وروڼه په غلط سایډ باندې روان شوي دي. لوفره خپل خاوند وویشته، خاوند یې ځان هم ویشتی دی. د آوټ لوفرې مخکې هم یو واده شوی و، د هغې هلک نوم شفیق و، خو بیا دې له هغه طلاق ورکړو او بیا صادق سره دې واده وکړو. نو اوس پته نه لګي چې دا څه معامله شوې ده او الله به خبر وي. ملګرو د بد انجام بد وي. ما خو مخکې هم ویډیوګانې په دې باندې کړي دي او کوم پې. ډېر احتیاط کوئ، په خپلو ماشومانو پرونو خویندو باندې لازمي چیک اپ ساتئ، موبایل یې چیک کوئ. لوفره په حق ورسېده، داسې غرمې ساران د شیکې ګوته وویله او دغه د مانو کیمرامین یې شروع کړی د مانو د پسته یې مخ پټ کړو، وینې پسته یې بل وړي دي. او د ټیک ټاک دلالت نه ځان وساتئ. خو دا هم نه ده چې تاسو بس پوره سوشل میډیا د یو شیز نه ډکه کوئ او دا کار وشو. په غېڼ مو همدا شي زما له غوسه راولي. خفې وئ، زړه مو پسې خفه دی، دوا ورته وکئ، یو سپاره سبق ورپسې وویئ. ها سپینې خبرې چینل سبسکرایب کړئ. د ځان خیال ساتئ. ایمان منصف شاه. د الله په امان.